دا رغنیزې پروژې چې د 109 خاورینو بندونو جوړول، د 40 استنادي دیوالونو جوړول، د 80 متره کانالونو او ویالو کیندل او پاکول او یو چک ډیم جوړول پکې شامل دي او مالی لګښت یې د خوړو نړیوال پروګرام او د بشري ځواک اداره ورکوي. د لوګر ولایت مرکز پل عالم ترڅنګ په خروار او محمد اغې ولسوالیو کې په تیرو 9 میاشتو کې تطبیق شوي دي. د دغو پروژو له ډلې ځینې یې تېره ورځ د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د زرغون ښار په سیمه کې د لوګر د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست د مسؤلینو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو د پراختیا او بیا رغونې ریاست مسؤلین وایي چې د دغو پروژو په تطبیق سره یې 1250 کسانو ته د کار زمینه مساعده کړې او زرګونه جریبه ځمکې د سیلاب او نورو طبیعي پیښو له ګواښه ژغورلې ده. په هغې کې یو چک ډیم 40 متره او اسنادي دیوال چې د هغې طول 80 متره ده، دا اساسي او بنیادي جوړ شول په محمد اغې ولسوالۍ کې. مجموعي کار زموږ په 3 ولسوالیو کې ده، مرکز، خروار، محمد اغې کې، چې په دې کې 119 واړه خاکي بندونه دي. د سیمې اوسیدونکي هم د دغو پروژو پر تطبیق خوښ دي او پر دوام یې ټینګار کوي. مسئولین که در اینجا آمده دو به ارتباط تسلیمی کانال، البته کانال بنا به خواست اهالی زرغونشهر پلان شد، ترتیب شد و همچنان امروز انشالله کارش به اتمام رسید و به اهالی تسلیم داده می شود. دغه کانال ګټه دغه پیلن د موږ دپاره دی، یعنې په 1000 چنده موږ ته ګټه وکړه په خاطر د دې چې دغه 2 سیله راغله. په دې 2 سیلو کې موږ ته یوه هفته به وخت در بر نیو، موږ به ټکټر راوستل، دا به هم بنداوو، خو دا د خدای فضل سو 2 سیلونه تیر سو. د یادونې وړ ده چې دغو پروژو په تطبیق سره سلګونه جریبه ځمکه خړوبه شوې ده.